د ځان ساتنه دا په موږ باندې فرض او لازم ده او اسباب اخیستل دا په موږ باندې فرض او لازم دي. السلام علیکم افغانانو، تاسو ته احترامات. د نننۍ ویډیو زما د کرونا یا د ضیافت باره کې ده. نو په دې پروګرام کې به انشاءالله ما سره عالم صاحب وي، هغه په دې باندې د قرآن او د حدیث په رڼا کې خبرې کوي. زه به تاسو ته څو ځایونه هم ښیم او پروګرام وګورئ ټول چې دغه ټوکې نه دي، دا بعضې خلکو دې نه ټوکې جوړې کړي دي. زه بیا تاسو سره په تفصیل باندې انشاءالله په قلاره خبرې کوم. اوس زه روان یم دغه ته، روان یم بازارونو ته، نورو ځایونو ته، او زه به انشاءالله په دې باندې تاسو سره پروګرام کوم. پوره په تفصیل سره ما سره د شاګرد مې دی، زما ورکوټ یې زوی زید بادشاه دا هم را سره ملګری دی. پوره په تفصیل سره تاسو سره خبرې کوم. پروګرام کې را سره اوسئ، ډېره ضروري خبره ده او په دې کې ما سره عالم صاحب دی، هغه هم خبرې کوي چې ستاسې سر او مغزه خلاص شي. دا بعضې تبلیغات خلک کوي چې زموږ ستاسې هغه ټوکې نه دي، دا بیماري ده. دا تاسې افغانانو دې ټول بازارونه چې دي بند دي مکمل، او د دې نه علاوه زه تاسو سره دې خدمت ښیم. دې تقریبا 2.5 لکه کسانو ځان لیکلی چې مفت کار وکړي د دې وطن لپاره. که دا بیماري زیاته شوه نو هغه خلکو سره کومک وکړي. 2.5 لکه کسانو تر اوسه پورې نومونه نه کړي دي. زه به تاسو یو خبره وکړم. ما سره یو وخت یو زړه انګرېز وایي سره ما خبرې کولې. ما ته ویل د 15 کاله کېږي چې زه تقاعد شوی. ما چې څه شی کې ویل چې د شفاخانو دپاره مفت کار کوم. ما څنګه مفت کار کې؟ ویل دا زړې جامې راوړم او په دې بازارونو کې دا دغه لګېږي مارکېټونه، هلته یې خرڅوم، دا پیسې بیا راوړم شفاخانو ته یې ورکوم. ویل 15 کاله مې کېږي چې مفت کار کوم. دا خلک مفت کار کوي. تقریبا 1.5 میلیون کوم سپین ږیري او دغه چې دي هغې دپاره دې به کورونو ته مواد وروړي. یعنې دا کوم سپین ږیري او کوم دغه چې دي ضعیفان، د هغې دپاره دي تقریبا خلک ایستلي دي. او بل دا بلډینګونه چې تاسو وینئ، دې کې دا بعضې بلډینګونه دي خالي کړي دي د شفاخانو دپاره چې یاره که ایمرجنسي شوه دا خپل بلډینګونه د دې د وطن دپاره دي خالي کړي دي د هسپتالونو د شفاخانو نه علاوه. نو راسره اوسئ، تاسو نور ځایونه هم ښیم، جوماتونه به مو ګورئ او دا ځایونه مو ګورئ. راځه نو دوستانو، دا تاسې ګورئ جومات دی، جومات د لیډیز اسلامي سنټر. الحمدلله ډېر غټ جومات دی. تقریبا 2.5-3 زره کسان دلته مونځ سره دي. درې چته دی، دا د ګنبدې تاسې یې نه یو، دا ټول د جومات سایه ده تر سره پورې داسې ټول یو غټ جومات دی. بل هغه مخکې ما د جامو خبره شو کړه چې زړې جامې ښځه وایي چې زه راوړم او چرټیانو ته ورکړم. ما ته پوښتنه وکړه ما چې دا زړې جامې انګرېزان څه کوي؟ نو هغه ما ته وویل چې بعضې داسې نوې جامې چې استعمال نه شي وینو غوندې هم راوړي دلته وروړه چرټیانو ته مفتې ورکوي. ما د انګرېزان به په دې جامو څه کوي؟ وایي هغه یې اخلي او بیا دا جامې چې دي نو دا پیسې چې دي بیا هسپتال ته دا جامې والي په دغه غریب ملکونو ته یې لیږي. نو هغه وایي چې د دواړو کار وشي. وایي خپله نه استعمالوي، خو له دې په دغه یې چې دا د شفاخانې کار به مو شي او دا د غریب ملکونو کار به مو شي. نو دې ته وایي دوستانو خدمت، دې ته وایي زموږ او ستاسې هغه په حساب باندې هغه صحیح کارونه چې دي بنیادي کارونه کوي. د بده مرغه چې زموږ ستاسې په ملکونو کې دغه یو شی هم نه کېږي، بس هر چا ځانځاني ده او ورور صاحب مهربانه د یو بل خپې وخو. دلته وګوره انګرېزان کافر څه کوي. دا مې ته جومات خو نور جوماتونه تاسو ته ښیم چې نن د پوره په کورونا وایرس باندې زما پروګرام دی او ما تاسو ته مخکې مې ویل چې عالم صاحب به غږېږي، اخره کې به هم تاسې وګورئ. نو دا دوستانو بل جومات دی چې مسجد قبا او د دې دا چا چې جوړ کړی ډېر مسلمانانو پکې کومک کړی او چا چې جوړ کړی او د هغې نوم اخلاق میر صاحب او د پنجاب سره تعلق ساتلو پښتنو سره ډېره مینه وه. الله دې جنتي فردوس نصیب کړي. دا تقریبا په 14 لکه ډالر باندې به جوړ شوی دا جومات. دغه سره نه نیولې دا هغه سره پورې او تر دې سره نه نیولې دا ګورې دا ټول دا یې زنانو له بېل ځای جوړ کړی. دلته د زنانو پروګرامونه یې به ګوره دا تاسې یې دا تر هغه سره پورې دا ټول دی. دا جومات چې مکمل شو هغه بیچاره په حق ورسېد او رب العالمین دې نن زه تاسو سره د کرونا باره کې خبرې کوم. د دې لندن کې کوم چې جوماتونه یې دا هم تاسو ته ښیم. دلته هلته خلک داسې منفي تبلیغات کوي چې یاره جوماتونه شته او که نه شته او مدرسې شته او که نه شته. یو بد حل شروع کړی دی. دا جومات تاسې وګورئ الحمدلله دې کې دا هم 2 چته دی او دا خوا کې ورسره مدرسه ده، دا خوا کې دا د زنانو ځای دی، دلته اشپزخانه او دغه موجود ده. نو راځئ تاسو ته نور دا د دې نه علاوه نور جومات هم درته ښیم. دا لنډ ځایونو کې دا جوماتونه. نو دا مسجد شاه جلال دی چې دا د بنګالیانو مسجد دی. مسجدونه په ټول
تعالی وظیفونه خو ټول د الله کورونه دي مقصد دا دی ټول دی خو دلته هره کمیونټي که هغه بنګالیان وي که پنجابیان وي که ګجراتیان وي که پښتانه وي ځان ته بېل بېل کمیونټي لري خو زه یو خبره کوم چې زموږ د افغانانو د پښتنو دلته جوماتونه شته په لندن کې خو څومره چې په دې دین کار کې پنجابیان مخکې دي څوک هم ترې مخکې نه دي دلته تاسو یقین ونه کړئ چې دلته په زرهاو جوماتونه جوړ کړي په زرهاو مدرسې د پنجاب خلکو جوړې کړي د ګجراتیانو بنګالیانو ډېر خدمت یې دین ته کړی دی نو په دې شي کې زموږ خلک د کمزوري دي سپینې سپینې خبرې به کوو نو الله دې وکړي چې زموږ خلک په دې پوه شي او د اصلي خدمت چې دی دا جومات او مدرسه جوړول دا بنیادي کارونه دي راځئ تاسو یو بل جومات هم دا جوماتونه نږدې دي دا څو جوماتونه چې تاسو ته ښیم دا 14 جوماتونه په یو ځای کې دي تاسو ته بیا ښیم راځئ ما سره نو دا دوستانو بل جومات دی مسجد بلال دی ته وایي چې په د دیني پوره 3.5 زره کسان لمونځ کوي د دې سره یې دا پروګرامونه چې دا وګوره مسجد بلال دی کام بند دی که نه د کرونا بیمارۍ په وجه باندې بند کړی مطلب ما چې افغانان پښتانه مې یاد کړه هغه که د پورته دي که ښکته دي ټول په دې شي کې کمزوري دي په یوروپ کې پنجابیان په دې کې نمبر 1 دي په دین په کار کې جوماتونو کې صفا لري باید موږ تاسو یو شی اختلاف هم کوو کوم چې هغه مثبت شی نه دی هغه هم باید بیان کړو او دا اصلي کار چې دی د دین کار دی زموږ اصل چې دی هغه دین دی نو انشاءالله تاسو موږ سره اوسئ او دا شیونه مې راته وښوده نور جوماتونه هم ډېر دي خو بیا به ویډیو ډېره غټه شي په الله سپارم راته راسره او دا د یو سبزي دوکان دی زموږ د پښتنو دی د سیفر حواله دا ګوره بینګلۍ دي داسې بینګلۍ وګوره تازه بالکل صفا سوتره دا شنه دڼیا دا پالک دا شین مرچکې دا نری کدو دا چالان دا پیسا باندې دا میوې هر شی دلته موجود دا انار وګورئ انار دا زموږ د پښتنو دوکان دی نور سودا پکې دننه شفاف رسم دا ګازرې وګورئ دا بادرنګان وګورئ ښایسته ښایسته بادرنګ هر شی تازه فرش او چنجن منجن نه بالکل په دې بینګلیو کې یو دانه هم خرابه نشته او موږ هلته کتلي دي چې که ته بینګلی لې نیمې خراب دي داسې رومیان والي یا ټماټر دا شی نه بالکل ته راشه دا وګوره دا وګورئ دا رومیان یو دانه پکې خراب نه یو دانه هر شی بالکل نمبر 1 دوکه موکه نشته دی نو دغه شیونه دي چې دا ملکونه ودان دي دوکې پکې نشته زموږ ستاسې د وطن حال م لیدلی دی د بیا ژوند نه دی خو څه به وکړو بسم الله الرحمن الرحیم محترم ورونو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته محترم ورونو د اوسنی وایرس چې راګډ دی موږ زیاتره سوشل میډیا کې د بعضو ورونو خصوصا افغانانو ویډیوګانې ګورو هغه وایي چې موږ مسلمانان یو موږ ته هېڅ د وایرس ضرر نه رسوي او موږ پاک یو دې کې شک نشته دی چې موږ دا ټول مسلمانان یو باید ځان پاک وساتو او پاک یو انشاءالله خو اسباب چې دي دا موږ ته اسلام امر کوي دین امر کوي چې تاسې باید اسباب هغه ټول تاسې استعمال کوي او د هغې نه وروسته بیا موږ الله تعالی ته خبر وسپارو که یو سړی مریض یو دوا نه خوري او ډاکټر ورته وایي چې دا دوا وخوره او هغه نه خوري او هغه وایي چې زه الله مې جوړوي نو چې ته دوا نه خوري نو ډاکټر ته دې توصیه کوي بېشکه الله دې جوړولی شي خو الله ته امتحانۍ په دې کې لکه یو سړی چې واده نه لري او الله ته سوال کوي چې الله ما ته بچي راکړي نو چې ته واده دې نه دی کړی چې نو بچي به د کوم ځای نه راشي نو دغه ټول شیان چې دي باید موږ د عقل نه خلاف خبرې باید موږ ونه کړو اسلام چې دی هغه په هر شي کې موږ ته لاره ښودلې ده زه فقط یو حدیث په هغې کې زه اخلم او د یو دوه درې واقعې د هغې اخلو بیا موږ ته معلومات کېږي نو دا د ځان ساتنه دا په موږ باندې فرض او لازم ده او اسباب اخیستل دا په موږ باندې فرض او لازم دي او هر څوک چې دا خبره کوي هغه متوکلین دي د ځان نه خبرې کوي رسول الله صلی په یو حدیث کې فرمایي چې اذا د تعاون او د وبا باره کې اذا سمعتم بالتعاون بأرض فلا تدخلوها واذا وقع بأرض وانتم بها فلا تخرجوا منها
دا حدیث امام بخاری روایت کړی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسې چې کله د وبا باره کې او د هلاکونکي مرض باره کې واورېدل هغه ځای تاسې مه ځئ، هغه ځای کې مه داخلېږئ تر څو تاسې په هغه مرض اخته نه شئ. ګوره دا سبب د دې دی چې ځان وساتئ، او که چېرته په هغه ځای کې تاسې چې پکې یاستئ دا واقع شو د هغې نه مه وځئ چې دا نور خلکو ته تاسې دا مرض انتقال نه کړي، په هغې کې باندې صبر وکړئ، ستاسې باندې د شهادت دی. عمر رضی الله عنه په وخت کې په شام کې وبا ګډه شوه، هغې سفر لرلو چې شام ته لاړ شي. کله چې لاره کې خبر شو صحابهو نه یې پوښتنه وکړله او دا حدیث چې ورته وړاندې شو د هغې ځای نه بېرته راوګرځېدلو، هلته لا نړو ځکه چې ځان یې وساتلو. د هغې نه وروسته په مختلفو مراحلو کې د وبا طاعون مرض راغلی دی، علماو په هغې کې فتوا ورکړي دي. په 800 کې راغلی دی، علماو فتوا ورکړي، ډېر خلک هغې وفات شوي ورکړي چې تاسې کورونو کې نه انتقال مه کوئ، جوماتونه بند وو. په 1200 هجري کې وبا راغلې وه، علماو دا ذکر کړي دي او علماو فتوا ورکړله. حتی مسجد الحرام مکه معظمه دا بنده شوله، یوازې امام او مؤذن هلته پاتې شول. او حتی علماو داسې فتوا ورکړه د هغه وخت حکامو ته چې هر څوک د باندې ګرځي باید هغه ووژل شي، ځکه چې هغه خلاف د امر کوي او دا مرض نورو ته انتقالوي. نو موږ او تاسې باندې لازم دي، موږ او تاسې باندې فرض دي چې موږ اسباب واخلو او د هغې نه وروسته بیا موږ الله ته ځان وسپارو. ټول هغه دعاګانې هغه به کوو، موږ ځان به پاک ساتو، اسباب به اخلو، ډاکټران چې موږ ته څه هدایت کوي هغه به کوو. نو اوس حکومت ته دا لازم دي چې مخکې دې نه چې دغه مرض خلکو کې خپور شي باید دا ټول شیان دوی بند کړي او دوی خلکو ته امر وکړي چې په خپل کورونو کې کښېني، لکه څنګه چې په اروپا کې ده. دې کې شک نشته دی چې دا د الله قدرت او عظمت خلکو ته ښایي چې سره د دې نه اروپا څومره قدرت او عظمت او هر وسایل لري، خو بیا هم دوی عاجز پاتې دي دلته. نو که چېرته زموږ په ملک کې دغه شیان ګډ شي او دا واقع ګوره مسلمانان موږ وویل چې په زرهاو مسلمانان د دې نه وژل شوي دي. هغه بهترین صحابه عبیده بن جراح د وبا او د طاعون د مرض نه وژل شوي. نو موږ څوک یو چې موږ به دا ویو چې موږ ځان نه ساتو او همدغسې توکل کوو. نو زما توصیه دا ده ټولو مسلمانانو ته، خصوصا افغانانو ورونو ته، او دا د اسلام او د دین خبره ده چې باید تاسې ځانونه وساتئ او هر څه چې موږ ته ډاکټران وایي یا حکومت امر کوي د هغې باید هغه موږ عملي کړو او هغه موږ باندې فرض ده چې عملي کړو، ځکه چې هغه کسان چې موږ انتقالو موږ د دې سبب ګرځو چې هغه مړ شي. نو موږ د دې سبب شو. یا موږ کوم مرض چې کور ته راوړو هغه ماشومان دي، زموږ مور او پلار دي، د هغوی څه ګناه ده چې هغه مرض موږ د خپل لږې بېغورۍ نه او د لږ تنګسۍ نه موږ هغې باندې دغه راځي هغه مرض موږ دوی ته انتقالوو. نو الله تعالی دې ټول حفاظت وکړي، الله تعالی دې ټول وساتي، الله تعالی دې موږ ته پوهې په دین او په اسلام باندې راکړي.